یو محترم خور پوښتنه کړې ده، وایي زما خور د لمونځونه ځینې قضا کېږي. څو وارې مې ورته ویلي چې دا لمونځ ولې قضا کوې؟ دا وایي قصدن یې نه قضا کوم، راڅخه قضا سي. وایي څو واره مې توبه کښلې ده چې لمونځ به نه قضا کوم، بېرته مې توبه ماته سي، لمونځ راڅخه قضا سي. وایي داسې دعا راته وښیاست چې توبه مې ټینګه سي او بیا ګناوې نه راڅخه کېږي. محترمې خور، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې قرآن عظیم الشان کې الله تعالی جل جلاله عما نواله د دوزخ او دوزخیانو قصه فرمایي. الله تعالی جل جلاله عما نواله فرمایي چې دوزخیانو څخه به په دوزخ کې پوښتنه وشي: ما سلککم فی سقر؟ تاسو چې داخل کړه سقر ته، دوزخ ته؟ دوی به جواب ورته ورکړي: لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین. دوی به ورته ووایي چې موږ لمونځونه نه کول او موږ مسکینانو ته څه نه ورکول، ډوډۍ و نور څه مو نه ورکول، او موږ به د دین خلاف په باطلو خبرو کې شپه او ورځ اخته وو. خلاصه دا چې الله تعالی جل جلاله عما نواله دلته د دوزخیانو حال بیانوي چې ملایکې به پوښتنه ځینې وکړي: ولې دوزخ ته رالاست؟ لامل و باعث و سبب چې شو؟ دوی به اول جواب دی: لم نکو من المصلین، موږ نه وو لمونځ کوونکي. نو دغه آیات کریمه څخه معلومه سوه او ډېر ګڼ احادیث په دې کې راغلي دي چې که چا لمونځ قصدن عمدن قضا کاوه، هغه ته به الله سزا په دوزخ سره ورکوي. اعاذنا الله منها. البته که صحیح توبه وکاږي نو بیا به الله ورته معاف کوي. صحیح توبه دا ده: یو 2 رکعات لمونځ وکړي، نفل لمونځ، تر هغه وروسته په ژړا کې دعا وکړي خدای ته: خدای زما ستا سره عهد په ایمان دی، بیا به دغه ګناه نه کوم. نو ان شاء الله تعالی په دغه رقم به یې توبه قبول سي او د ګناه څخه به رابچ سي. او همدارنګه د ګناه څخه د رابچ کېدلو بل طریقه دا ده چې شپه او ورځ دوزخ فکر کوي چې که دوزخ ته ولاړم څه حالت به مې وي. نو په دغه سره به د لمانځه د قضا کېدو یا یو بله ګناه چې کوي د هغه څخه به راوګرځي. اخر کې دعا ورته کوو: الله دې دغه خور زموږ سره د ګناهو څخه نجات ورته نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.